مور او خور چې کوم دی هغه شانته مظلومیت په زنجیرونو کې تړلي دي ستاد دغه چې کوم د خور عزت نه محفوظ نه لګوري پوه شو کنه زما داسې یو مرتد او کافر فوج چې هغه خپل خور را واخلي په تاریخ د انسانیت کې تاسو وګورئ دختر قاتل قوم تیر شوی دی را پاسېدل به په ځمکه کې به ژوندۍ لونه او خويندې خخولي دختر قاتل قوم تیر شوی دی لیکن دختر فروش قوم په دنیا کې په کافرو کې نه تیر شوی دا هغه بي عزت قوم دی چې دختر فروش ته د خور را واغسته او خور خرڅ کړه خور خرڅ کړه په ظالم وسرو امریکایانو باندې هغه خرڅ کړه نن هغه د زمونږ د غیرت ته جرأت دغه ښه چیلنج دی زمونږ جرأت ته چیلنج دی مونږ ته نن یو چیلنج دی د کیوبان او د امریکای نه مونږ ته دا چیلنج دی چې ستا خور هلته پرته ده نن که امریکایي مال دا تانه راکړي چې ته څه شته نیغ نیغ کېږي ستا خور خو ما سره پرته ده یقینا ما سره د دې جواب نشته دی ښه نن مونږ دومره زیات د دې ظالم د لاسه د دې کافر د لاسه مونږ دومره مظلوم شو د زمونږ خويندې عربي خويندې هغه چې کوم دن هغه ورته حواله کړي او هغه چې ورسره څه کول هغه ورسره وکړل ښه هغه چې ورسره څه کول هغه ورسره وکړل نن معتصم بالله نشته دی چې خط ولیکي چې خط ورته ولیکي چې اكتب الى قلب الروم د روم سپیته دا خط ولیکه ښه ور داسې بهادر دغه تیر شوی دی نن دغه نشته حجاج غوندې یو ظالم سړی لیکن نن هغه نشته چې ټوله شپې د یوې زنانه د لاسه خوب نو کړي ټوله شپه چې کوم دنه نقشې ته ویخه تیره کړې وه چې دا هندوستان کم پلري او چې څنګه یې ولیدو نه خپل دغه خنجر راواغست او نقشه کې په هغه ځای باندې خښ کړو او د هغې ورځې نه اعلان وکړو چې فوجونه راجمع کوي چې په هندوستان باندې حمله وکړم نن هغه خلک چې کوم دنو نشته دی خو نن ته پاتې نن ته زما صلاح الدین ومي د محمد ابن قاسم ومي نن ته زما معتصم ومي نن ته زما چې کوم دنو د فلسطین آزادونکي ومي نن ته زما د قرآن آزادونکي ومي نن ته د جماعت آزادونکي ومي نن ته د حق ګټونکي ومي نن تراویح شرا بیدار شه دغه صلاح الدین د مور صلاح الدین ایوبی نو پیدا هغه هم دک په دې خاورو ناستو هم دغه شانتي یو ماشوم هم دغه شانتي سخت او تکلیفونه تیر کړل لیکن جرأت عزم حوصله خپل کار باندې کلک ولاړو استقامت نو الله تعالی ورله فتوحات ورکړل دا تا ته وای ګورخه چې تا نه الله تعالی دغه کار اخلي